فضيلة الشيخ مفسر القرآن أبو سعيد محمد الرستمي رحمه الله. دا شيخ سيب دا شيخ عبد السلام رحمه الله زوير مفسر ابن مفسر، شيخ القرآن ابن شيخ القرآن. دا شيخ القرآن دا وبلاري شيخ القرآن، ومفسر دا وبلاري مفسره، عالم وبلاري عالمه، مفتي وبلاري مفتيه. يو غټ انسان دا علم یو غر، الشيخ ابن الشيخ، شيخ او دا شيخ زوی، دا منبر او دا محراب سړی، دا قلم او دا کتاب سړی، دا بیان او دا خطابت سړی، دا جرګو او دا فیصلو سړی، دا شجاعت او دا بادری سړی، یو لوی عالم. مختصر ژوند تیر کو، ډیر ژوند نه و، چې عمر خو دومره زیات نه و، مختصر ژوند تیر کو. خو په مختصر ژوند کې ډېر غټ کارونه وکړو، او دې ته وایي ژوند د نرانو خلکو. تاسو سمه یو څو پیرې مخکې مې ویلي، نر هغه دی چې ژوند د نورو دپاره تیر کړي، او په هغه نرانو کې یو نر شیخ ابو سعید رحمه الله یو هغه و چې ژوند یې د دې امت دپاره تیر کړو. ځکه مختصر څوک ماته ووایي چې ته د دې شیخ رحمه الله مبارک یې څه وې، نو زه مختصر د په عربی کې دا جمله یم: رجل عاش مع القرآن ومات على القرآن. هغه سړی چې ټول ژوند یې د قرآن سره تیر کړو، او هغه سړی چې اخره خاتمه یې د قرآن په درسونو باندې وشو. هغه انسان چې همیشه قرآن بیان کړی، او زه حیران یم د دې انسان د زور ته، د طاقت ته، او د شوق ته او ذوق ته د قرآن سره او د حدیثونو سره. د تیر شوي روژې نه مخکې په کراچۍ کې دوره تفسیر وکړه، هغه ختمه کړه. بیمار و، سخت بیمار، هغوی ته یې نه ته راشه. شیخ صاحب ولاړو، هلته درس وکړو، دوره یې ختمه کړه، بیا واپس چې راغی پېښور کې بیا دوره شروع کړه. روژې په آخره کې هغه دوره ختمه کړه، بیا د صحیح بخاري ختم یې وکړو، بیا د هغې نه بعد د قرآن درس بیا شروع کړو د سر نه، او اوس یې پکې صحیح څه ویلې، او په منځ کې د الله سره ملاقات وکړو. دا هغه انسان دی چې ټول ژوند هغه د قرآن دپاره او د حدیثونو د خدمت دپاره وقف کړی، لکه څنګه چې د دوی والد صاحب و شیخ القرآن عبدالسلام الرستمي رحمه الله. شیخ ابو سعید رحمه الله سلفي منهج والا انسان او سلفي عقیده والا انسان، ځکه به چې موږ ډېر زیات خفه یو، او داسې انسانان په سوونو کلونو کې ډېر لږ پیدا کېږي. سلفي عقیده والا هغه نه و چې لکه زموږ په ملک کې خو فتنې ډېرې زیاتې دي، کوم ځای نه چې فتنه راشي بس دا خلک ورسره ملګري شي، خو دی په هغو کې نه و. هر شور شغرب سره ملګری نه و، او هر چا چې به اواز اوچته و د هغه په اواز به لبیک نه وي، چې څو پورې به په دې خبره کې سوچ نه و کړی، او څو پورې به د قرآن او حدیث نصوص نه و کتلي. د هغې نه بعد به یو فیصله کوله، او فیصله به هم سمه فیصله وه. ځکه زموږ په شان کم علم او کمزوري، موږ مطمئن وو د الله د توفیق او د رحم او د کرم نه بعد په داسې علماو باندې چې هغوی سره سړی مشوره کوي، او هغوی پوهېږي په فتنو باندې او د دې وخت په حالاتو باندې، او د هغې مطابق انسان له فتوا ورکوي، مشوره ورکوي. په هغو کې یو شیخ ابو سعید رحمه الله. شیخ ابو سعید هغه انسان چې شهرت بلکل نه و خوښ، بلکل شهرت او مشرتیا نه و خوښ، او دا به وي د ټولو نه غټې الرجي ماته هغه د دې شهرت نه ده او د دې مشرتیا نه ده. چا به ورته شیخ صاحب ته به د پلاني خبرې مشر شي، او ته به د دې مشر شي. وایي مشر به نه یم، خو یم به در سره ملګرتیا کوم، خو نور مې د مشرتیا نه او د شهرت نه لرې ساتي، ځکه چې دا د انسان دین او دنیا هغه دواړه خراب وي. هغه انسان چې په صحیح معنو سره محقق انسان و، د هرې مسلې به تحقیق کوو، او ټول ژوند یې د کتابونو سره تیر کړی، او که څه ټیم پسې ورغلی په کتابونو کې مصروفه انسان، هر خبرې تحقیق به یې کوو، فتوه کې به یې تادي نه کوله. لکه نن سبا چې دا اکثرو مولیانو دا بیماري ده چې فتوه کې ډېر زر تادي کوي، خو دا د غرب په شان عالم چې یو مسلې به ورته پته نه وه، د هغه وخته پورې به جواب نه ورکوو چې څو پورې به یې تحقیق نه و کړی.
او ځکه یو درس علما اوریدلو یو کس ورته دا ووایي یو شاګرد ورته ووایي چې پلانې عالم دا خبره کوي د امت په مشرانو علماو کې ورته یو عالم ذکر کړو چې پوخا مړ دی هغه ته صحیح هغه دا خبره کوي خو د ده په دې خبره څه دلیل دی دا به زه وګورم بیا به وروسته فیصله وکړو اوس هسې خو د هغه خبره زه نشم منلی صحیح دی چې سړی قدرمن و محترم و خو د هغه سره څه دلیل و دا به زه وګورم اوس ما ته پته نشته په هغه ټیم یې جواب ورنه کړو دې ته وایي حق پرست علما او د دېسې علماو کمی دی د دېسې علماو کمی دی چې هغه د هغه وخته پورې جواب نه ورکوي چې څو پورې ورته یقیني پته نه چې دا مسله په قرآن او حدیث کې څنګه راغلې ده او دېسې علما دېسې مفتیان دا به ته ډېر لږ میلاو شي په شیخ رحم الله کې غټ صفت یو عاجزه او متواضع انسان که چېرته داسې په لاره روان وي که نه او تا ته چا د مخکې نه وي ښوولی نو تا به دا منلی هم نه وی چې دا شیخ القرآن والحدیث ابو سعید الرستمي رحمه الله تا به منلی هم نه وی دومره ساده انسان بلکل ساده ما ولې یو درس کتو دا شاګردان ورته هغه بیشت واچو زموږ خلکو ته چوغه وایي هغې ورته دغه کو چې دا استعمالوه درس په منځ کې نو بیا به ورته هغه بر سیده کوو ځکه چې هغه به درس په دوران کې یو کله د هغه لستوڼې کته کله به د اوږه کته ویلې کله بل ځای کله بل ځای د دې سره د هغه غم نه و چې زه څنګه ښکارم خلکو ته او څنګه نه غم یې دې سره و چې دا خلک په قرآن او حدیث باندې پوه کول غواړي ډېر عاجزه انسان چېرته په شاګردانو کې به شاګرد راغی شیخ صاحب په چکر به لاړ شو داسې صاحب آزاد کو بره به لاړ شو او ورسره روان شو دا تپوس به نه کوو چې کوم ځای ته ځې ګاډی در سره کم یو دی که په سکوټر دی به و به سکوټر در سره هم تو او که په سیکل دی به و به سیکل در سره هم تو هر ځای ته تو یو ناشنا عاجز انسان او که زه دا ووایم په دې کې مبالغه نه چې ما د اوسه پورې په دې خپلو علماو کې د ده په شان عاجز عالم نه ولیدلی دومره عاجز انسان بلکل ساده انسان او زما سره یو څو ملاقاتونه شي او زما دپاره فخر او شرف و چې دومره د غټ انسان سره زما ملاقاتونه شي او د هغه دغه ناستې پاستې نه ما چل زده کړی و د هغه د خبرو نه د هغه د علم نه د هغه د عاجزۍ نه د هغه د سادهتوب نه د هغه د تقوا نه یو ملاقات کې ورسره ما لاس میلاو کو بیا مې له لاس نیولی ما شیخ صاحب موږ ته خاص نصیحت چې څه وکړو نو ما ته ډېرې خبرې به هغه نه کولې بلکل به ډېرې خبرې نه کولې نو به دغه خبره ما ته وکړه وی دې مسلمانانو ته او دې پښتنو ته هغه سوچه دین وښایه دغه نصیحت دی دا د شیخ رحمه الله نصیحت و ما ته کړی و په پېښور کې چې کله زما د هغه سره ملاقات وشو ټول غم یې دې سره و دی ونه وي ما ته چې زما دپاره پلانې شی په کار دی یا پلانې ضرورت دی شیخ صاحب څه خدمت که زموږ لایق وي خدمت دا دی چې دا درسونه ښه ډېر کوه او دا دعوت ښه تیز چلوه دغه حق پرست علما دي او په دوی پسې سړی خفه کېږي نه داسې نام نهاد مولیان خو ډېر مري والله کې د چا پې څه پروا خو دغه علما دي چې شاګردان یتیمانان کړو علما یتیمانان کړو زه تاسو ته دا وایم په الله مې د قسمي او د کعبې په رب مې د قسمي چې پرون ما ته د شپې دا خبر میلاو شوی دی او زه د اوسه پورې ما ته داسې ښکاري لکه د سعودي عرب چې ټول خالي خالي پروت وي حالانکه شیخ خو دلته نه و خو دا ناشنا برکت الله به د علماو کې اچولی داسې ښکاري لکه څه چې ورک شوي نو هسې سوچ مې کوو چې د پېښور به څه حالي او د هغه ځای د علماو به څه حالي او د هغه خصوصا د هغه د شاګردانو به څه حالي د هغه د مدرسې او د جامعې به څه حالي د هغه د کور به څه حالي د هغه د ملګرو به چې کوم د هغه سره په مخه میلاوېدو د هغوی به څه حالي داسې ناشنا انسان ځکه یو شاعر شعر ویلی دی په عربۍ کې زه به د ترجمه وکړمه وی بعض هغه دي چې مړه شي او په خلکو کې ژوندي او بعض هغه دي چې ژوندي خو بیا مړی ژوندي او مړی ښه ګرځي را ګرځي مزدوریان هم کوي دنیا هم کوي او ښه ژوند تېروي کته ځي او بره ځي ورب الکعبه که څوک یادوي نه دا هغه دي چې ژوندي دي مړه دي او چې مړه شو بیا خو بلکل مړه شو خو بعض هغه دي چې مړه دي او څه دي ژوندي دي هغه د علما دي او دا حق پرست چې د دوی تذکرې هغه د قیامته پورې کېږي د دوی سره صحیح ده چې شیخ رحمه الله نن په خاورو کې کېښو
او د خپل رب سره ملاقات شو والله یو تاغه ملاقات آسان کی خو د شیخ سره کوم محبت چې دی هغه زموږ په زړونو کې اوس هم ژوندی دی دغه یادونه دغه आवाज دغه تقریر دغه بیان دغه تفسیر دغه دوره دغه کتابونه اوس هم موږ سره په مکتبو کې پراته دي دغه علم اوس هم موږ سره دی او ژوندی دی او انشاءالله همیشه دپاره به ژوندی ځکه ماته یو ملګري نن خبره کوله هلته په موقع باندې و نو زه نن سهار بالکل نو موده شوی او د هر څه مې کتو که انټرنیټ دی که موبایل دی که هر څه چې په څه طریقه باندې د شیخ رحمه الله جنازه وینم هغه مناظر وینم ځکه چې په دې به زما هغه تنده کېدی شي لکه کمه شي که زما زړه و چې لاړ شم او د هغه د تندې ښکل کړم او د هغه په دې جنازه کې شریک شم د هغه قبر کې دغه کنستو کې مرسته وکړم په ښخولو کې مرسته وکړم لکه چې داسې خلک ډېر کلونو بعد بیا پیدا کېږي نو یو ملګري راته په هغه ټیم وي چې کله یې ښخو تازه تازه خبرې ماله راکو نو هغه ماته وي اوس وي شیخ صاحب خخی لګیا دي نو ما ورته ویل شیخ صاحب نه خخی علم خخی لګیا دي ځکه چې ده په سینه کې چې کوم علم دی هغه ټول د سره دی خاورې ته لاړ اوس ډېر غټ ارمان به کوي دا باز چې ارمان د دې آیت تپوس دې مونږ کړی وی چې شیخ صاحب د دې آیت په وضاحت کې مونږ لږ پوه کړي دا لږ مشکل دی خو اوس یې څنګه تپوس کړه او قبر کې پروت که چې د تپوس هم دې کړی وی چې شیخ صاحب دا حدیث او دا حدیث د یو بل سره په ظاهره کې ټکراو خوري که تاسو به مونږ لږ پوه کړي خو څنګه دې تپوس کړه او خاورو کې پروت که شیخ صاحب په دې فقهي مسله مې لږ پوه کړي د عربۍ په دې عبارت مې لږ پوه کړي اوس یې تپوس نشي کولی هغه په خاورو کې پروت د ټول ارمانونه هغه د علم د طالبانو په سینو کې پاتې شو د علماو په سینو کې پاتې شو خو موږ کې مشکل دا دی چې کله هغه عالم ژوندی زموږ په منځ کې نو زموږ سره قدر نه خو چې کله دې خاورو ته کوز کړي اوس بیا موږ ته دومره ګران شي او دومره راته خوږ شي او بیا وایو کله وایو چې بس خوا کې کله وایو چې د قبر ورغلی او کله وایو چې دام کړی او دام کړی خو چې ژوندی نو بیا خلک قدر نه کوي د خپلو علماو قدر وکړي د خپل علماو د علم نه فائدو واخلي د خپل علماو د دې علم نه چې څومره استفاده کولای شي هغه وکړي سوال د علم نه د منبر بخالي د محراب بخالي او به ډېر ارمانونه وکړي او د شیخ رحمه الله وفات شو هغه کندم شو داسې به څوک پوره کړي او څوک به ونیسي د هغه داسې دا نه چې علما نور نشته الحمدلله شتي خو یو کمی خو راغی که د یو حق پرس علم کمی راغی داسې بار بار زویم د حق پرس علم کمی راغی هغه علم چې هغه صرف او صرف قرآن او حدیث بیانول سلفي منهج به بیانول او ځکه د هغه جنازه به تاسو لیدلي نه څنګه جنازه په لکاو خلک د هغه په جنازه کې د ودرېدو ځای نه و د ناستې ځای نه و دې ته وایي د حق پرستو جنازې او ځکه که معلومول غواړي چې عالم او عامي کې څه فرق دی نو د عالم جنازه به ویني او د عامي جنازه ویني نه د باچایانو په جنازو کې دومره شي نه د مالدارو په جنازو کې دومره شي نه د خانانو او ملکانانو په جنازو کې دومره شي او نه د ښایستو او د طاقتورو خلکو په جنازو کې دومره شي لکه څومره شي د علماو په جنازو کې کم ځینه خلک را روان حیران شو یو کس پکې یو عالم یو طالب علم پکې د سودان نه راغلی اغلی یې بیان پکې کوي خو دا د عالم مقام دی چې د کم دنیا د کم ګوټ نه یو سړی راځي د هغه په جنازه کې شرکت کوي د هغه په جنازه کې بیان کوي دا مقام الله صرف او علماو له ورکړی بل چا له نه ورکړی ټول خلک صرف دې دپاره راغلي چې الله ته سپارښت وکړي چې الله زموږ دا شیخ صاحب وبخښي دا څومره اوچت مقام دی د علماو هغه حق وپېژنئ او قدر یې وکئ مخکې د دې نه چې دا علما ختم شي حق پرست علما په دې باندې د دوی په دې علم باندې او په دې علماو باندې د خپل د جامې د غاښونه پرې رابند کړي چې دا علما دنه ګډوډ نه شي د دوی درسونه دنه ګډوډ نه شي د دوی د مجالس دنه ګډوډ نه شي شیخ رحمه الله اوس لاړ شه دغه جومات ته اوس لاړ شه دغه جامعې ته د منبر به تا ته داسې خالي ښکاري د محراب به تا ته دومره شړ ښکاري چې ته به ورته حیران شي او یو ورځ داسې و چې په دې باندې به څوک لګیا و قرآن او حدیث یې بیانو درسونه یې کول
یو غوغا وا شیخ ابو سعید دوره شروع کړه، شیخ ابو سعید دوره ختم کړه، شاګردان ډیر راغلي دي، د بخاری دوره شروع شو هغه ختم شو، کتابونه شروع کړو، سندونه تقسیم شو، شیخ صاحب پکې دا ویو، شیخ صاحب دا ویو، شیخ صاحب خطبه وکړه، اوس هر څه لاړ ختم شو، اوس هغه جامع مشته، خلک مشته، هغه بنیادي سړی به نشته، ته لاړ شي هر څه به ته شرمېلاو شي، هر څه به خالي میلاو شي. خپل علماء قدر او د خپل علماء احترام وکړي، مخکې دې نه چې د علماء جنازې اوچتې شي او بیا به ډېر خفه شي. دا درته ووایم، بار بار یې درته وایم، ډېر مولیان به راته میلاو شي، ډېر مفتیان به راته میلاو شي، خو داسې علما به راته ډېر لږ میلاو شي چې هغه ته په قرآن او حدیث باندې پوه کوي، هغه ته هره خبره د قرآن او حدیث کوي. دا علما قسمت والو خلقو ته میلاویږي، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، او نه میلاویږي دا مگر د لوی برخې خاوندانو ته میلاویږي چې الله هغوی له پاکې عقیدې ولا علما ورکړي او هغو ته سوچه قرآن او حدیث بیانوي. الله دې موږ له طاقت راکړي چې د خپلو علماو قدر وکړو، والله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د خپلو علماو احترام وکړو، عزت وکړو، د دوی خدمت وکړو. شیخ رحمه الله په موږ باندې دا حق پاتې دی، وسوم همیشه په خپلو دعاګانو کې یادوئ، همیشه د سجده کې چې کله دعاګانې غواړئ شیخ صاحب ته دعا کوئ، په تهجد کې چې دعاګانې غواړئ هغه دپاره غواړئ، که عمرې له لاړ شي، که چېرته جومات کې ناست الله تعالی سوچت کړي، هسې دي چې الله تعالی سوچت کړي، نو بس دا به کې مختصر یو څو سکنډه د نه اخلي، دا به کې وایو یا الله زمونږ شیخ ابو سعید شیخ القرآن الرستمی رحمه الله وبخي او سره د ټولو علماو دې سبا کې یو څو سکنډ وباس، دا د علماو حق ته په موږ باندې دومره کوششونه او مهنتونه زموږ دپاره کړي. شیخ صاحب دا حق ته په موږ باندې چې دغه علم مخکې نشر کړو، دغه بیانونه، دغه درسونه، دغه کتابونه ټول موږ نشر کړو. د شیخ رحمه الله کتابونه ډیر دي، یو کتاب لیکلی تفسیر دی او هغه تفسیر نوم دي چې ښودلی سلفي تفسیر، او په هغې کې ټول د سلفو اقوال را نقل کړي دي، یو ناشنا تفسیر یې لیکلی مختصر او تحقیق یې پرې کړی دی، د ځان نه پکې خبرې نه کړه. ما سره مکتبه کې پروت دی، د شیخ صاحب نور کتابونه هم پراته دي، وختي مې هغه کتابونه راواغست، هغه لاس لاړ شي خاورو له هغه څه چې لیکلي هغه پاتې شي، او هغه سینې لاړې شي خاورو له هغه څه چې په هغه سینو کې چې راویستي خلکو ته بیان کړي هغه پاتې شي. نو الله سبحانه وتعالی په شیخ صاحب باندې خپل خاص رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دغه کور والو ته صبر عظیم ورکړي، او الله سبحانه وتعالی دغه شاګردانو ته، دغه ملګرو ته، دغه علماو ته صبر ورکړي، او الله سبحانه وتعالی د اولنۍ شپه د شیخ صاحب په قبر کې الله دې دا هغه شپه وګرځي چې شیخ صاحب ته پکې د کامیابۍ اعزاز میلاو شي، او الله سبحانه وتعالی د قبر په امتحان کې پاس کړي، او الله سبحانه وتعالی چې څه کړي دي او قرآن او حدیث بیان کړی دی او د دین چې څومره خدمت یې کړی، الله دې هغه د شیخ صاحب په دې شپه کې په کار راولي، او الله سبحانه وتعالی دې هغه ته د جنتونو کړکۍ کولاو کړي، الله سبحانه وتعالی دې هغه د جهنم د عذاب نه او د قبر د عذاب نه دې الله لرې ساتي، او الله سبحانه وتعالی د هغه رور شیخ عبدالبصیر حفظه الله، الله دې هغه له طاقت ورکړي چې د خپل رور او د پلار د زیره ونیسي، او الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو علماو حفاظت وکړي، کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکتونه واچي، او کوم چې مړه شوي دي الله سبحانه وتعالی د هغوی قبرونه رڼا کړي، او الله دې د هغوی د قبرونو نه د جنت باغچې جوړې کړي، او زموږ ملاقات الله سبحانه وتعالی دې د دې علماو سره په جنت الفردوس کې وکړي. دا یو نصیحت په دې موقع باندې چې زموږ د زړه سر فضیلة الشیخ شیخ القرآن مفسر زمان شیخ ابو سعید محمد الرستمی رحمه الله وفات شو، نو په دې موقع باندې دا ټولو ملګرو ته، ټولو مینوالو ته، د شیخ صاحب کورنۍ ته، د شیخ صاحب ورونو ته، د شیخ صاحب کشرانو مشرانو ته، او ټولو سلفیانو ته د زما طرف نه یو خاص پیغام، والله سبحانه وتعالی موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.